د دغو ښکلو دښتو په غیږه کې دوه ځله داسې جنایتونه او ډلهییزې وژنې وشوې چې ساره یې انساني ژوند کې نه پخوا لیدل شوی، نه به اوس ولیدل شي، او نه هم راتلونکي کې داسې څه شونې دي. د اسلامیت او انسانیت دښمنانو د نیواکګرو او یرغلګرو امریکایي ځواکونو په مرسته یو ځل بیا بل ستر جنایت او ډلهییزه وژنه ترسره کړه چې معاصر تاریخ کې داسې پیښې او وحشتونه بل هیڅ ځای کې نه دي ترسره شوي. ټول ملي او نړیوال سازمانونه او ټولنې پرې کاڼه او ړانده شول. هیڅ یاد یې ونه شو. افغانستان د 1481 لمریز کال لیندۍ 14مه، د 2000 لومړي زیږدیز کال د ډسمبر 4مه. د لیلی دښتې د ویرجنې پیښې د بیانولو پر دوام د هغو 4 مجاهدینو کیسه را اخلو چې په 1481 لمریز کال کې د دوستم ملیشو او امریکایي نیواکګرو لخوا نیول شوي وو. په دې پیښه کې نږدې 12,000 کسان شهیدان شوي. دوی د جګړې پر مهال کانتینرونو کې د لیږد پر مهال چې اکسیجن پکې نه و پر ډزو سره شهیدان شوي او د دوستم ملیشو لخوا د لیلی دښتې په شاوخوا کې ښخ شوي. ښاغلی مولوي حیات الله مهاجر فراهي، مولوي عبدالله سرحدي، مولوي محمد طیب او حافظ نورالله انصار په کندوز کې د جګړې پر مهال د جنرال دوستم او امریکایي ځواکونو د مکر او ټګۍ برګۍ په پایله کې نیول شوي د هغه مهال کیسه داسې کوي. په کال 2001 میلادي کې چې کله د امریکا په نیویارک ښار کې په تجارتي مرکز په 11 د سپټمبر کوم برید ترسره شو، امریکایانو د دې برید پړه د القاعده ډلې پر مشر اسامه بن لادن ور واړول. د اسلامي امارت څخه یې د اسامه بن لادن غوښتنه وکړه چې دا موږ ته وسپارئ.